بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. دا کسوی دیت ورزی نده بلی رستا ازادار و تعداد زیادی مولات نور زیاد کی نو اصلا مو بندوبست که لگیایو بار بار دمتوس کریایو چه دای متوسی د نظریه اجتماعی و جای ده و بیل زان انسان ایتا نشی کوله دا روشی نمز دیگر تا انشاءالله یا کمی روشی که لیلت القدر شپی و زیروانی دی مختزوی بجوڑاو کمی پرمیدی دواب باوشی ازادار با ریلیکس آرام طریقے سے آئندہ انشاءاللہ موست بھی پندی کار کولی دا پارا سالمدار دنا خوشحال شکی ست کمائی نشتا کدایشی خلط منو پاتا نلگی گی پس اگنا دالتا چهری نوستی ویساکو لگا نشتا کسی پری خلیوی وز بوتا کابر کی ملاوی گی ستوم تم خانی کی سا گڑک دیوالم دور متاؤں کی شروع تو تخپل ابراخ رو ٹیمہ دیر نزدیک ہو سو تنا پوچھے ہوئی بادشاہ حسین کو مینی کی در متم خانی تا خارو بچندہ ہو خارو با مینی سارا بہار چورا خالق ہوئی اخویا خارو بچندہ جامع ہوئی اخیان دو میان دو خدمات کیا دا آرز دیت سا تو ستا دیر تکلیف تے وریا پٹیو کی زوی جوڑ دے بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات بر فرزندان علی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال له الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين
الصلوات تاسو نجار شم لخاطر ند بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام د محرم میاشت کربلا کی نن مزدگار دے نن مزدگار د حسین میړنی ورور عباس سره منسوب دی د ورځې شپورې د مناسبات سره ما قرآن مجید یو آیات تاسو خدمت کې شروع کړی دی ډېر حده پورې عرض مو وکونې څو خدای قرآن مجید کې ویلا څو خدای ته لاند دین څه دی لاند لیاره څه دی ان الدین عند الله الاسلام اغا دین مقدس اسلام دے دا اسلام کی پیغمبر بزرگوار یو اہم میسیج متوسطہ قیامت اوریز پورے دپارا روکڑلو پیغمبر بزرگوار دیئی چا کلا تاسو مجلس کوئی نو تاسو اخپلو مجلسو تا دا علی ذکر سرا زنات ویر کوئی توجہ مدی جاشو کسر بلیوی چا خلیل سنالور نشوی عباس جان جملے دا پارا دا مقدمات حدیث دسی دے زینو مجالسکم بذکر علی علیہ السلام لأن ذکرہ ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ صلوات مولانا میں بوندی خاطر ستاسو اخبلو مجلسو تا دا علی نامی سرا دا علی ذکر کولی سرا زنات ویر کوئی کلی کوئی وسا ویلی چا دا علی ذکر اما ذکر دے اما ذکر ای خدای ذکر دے ای خدای ذکر چا دے دا عبادت دے توجہ میں نہیں جا سکتا حکم امت دپارا داده امتیانو دپارا چچیتا توسیکین وی مجلس تکوی کنا ایو دکان کی ویلی نوی توسی اخبلو مجلسو تا دا علی نامی سرا زنات وی کوئی دو حکم عام دے امتیانو تا دے متابیانو سٹیپ وشا موز وقت خود چچیتا پیغمبر بزرگوار کینی چیتا علی کینی چیتا د حسین برانا قدرمن مور بی بی کینی چیتا امام حسن مشتبہ کینی چیتا بادشاہ حضرت امام حسین کینی اغوی چکل مجلس کوي اغوی د خپل مجلس ته چونه می سره زینات ویل کی ذهن مکور وکړو بادشاہ د دین بنا بحر الحقائق شپیگما قبلہ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا لسم پوری جراغو دا عباس زیارات ودری دلو دا جملہ وطوکا زیرت نمی کی دے ورفعنا لك ذکرك فی علا علیین وطاقا عباس جانا
ایتو فضیلات و مقام دپارا اندو خبره کافی ده سچیتا امتیون کینی اغوی دا علی ذکر کوي سچیتا پنجتن پاک چور دا معصومین کینی مجلس کوي اغوی خپل مجلس کی دا عباس ذکر کوي یعنی مو تاسی تا حکم ده چه تاسی مجلسو کی د څوارلسو معصومینو مدح وکوي ثنا و صفات وکوي مطلبیانو دا کل کائنات لگیا ده کل کائنات کې ملائکون آدي لاهوتیون آدي جنات آدي دا ټول لگیا دي د چور دا معصومینو ثنا و صفات مدح ده کوي چور دا معصومین لگیا دي د عباس مدح ده کوي چور دا معصومین دا خپلو ذکر مجلسو کې دا عباس ذکر کوي شپږم اورو ته ته تینا وټ وکم تو د پاره بلکون د مخلوق ته حقیقت خیال د پاره اځکه یو عالم ربانی وسویلا چې تو کا چوکلی کوئی دا کتابونه خو ډیرو کتابونه دانی چور دی البته خاص کر حیات حضرت عباس علامه ډاکټر ضمیر اختر نقوی لیکل دی یو کا چهره درخشان دکتر خلیلی لیکل دی پرسه کې دی حیات عباس ډیر مختلف کتابونه دا یو نچوړ دي صلوات مولانا می باندې خاتم گزارم یو عالم ربانی دیای سکلم مود شپږم مولا دا جمله ووریدا زکین استلم کلام را وخستلو کاغذ را وخستو صد عباس شان کی وا جمله ولیکم بلا کلم عباس شان کی جمله لیکلا کنا کاغذ باندې یکدم زپوی نشوم وخر کلمی ساجدا وصار جسمی رافدا ولسانی قلیلا هل لی من اذن یا ابا الفضل العباس یا رب الفضائل ان اكون ان اباك ساقيا لامتي وانت ساقيا لاهل بيت نبوة الله اکبر صلوات عباس جان می باندې خاتم کوي څوارلس معصومین به د عباس ذکر څنګه نه کړ ویل کله ما څه کلام را واخیستلو کاغذ را واخیست غواړم څه د عباس دا جمله ولیکم پوی نشولم وخر کلمی ساجدا د عباس نامې سره فورن مو کلام سجدې کې پرېوتلو وصار جسمی رافدا ولدی سلام بدن پلرزاش ولو پرپاش ولو ولسانی قلیلا شبی که ملوکو ناترو خبری من نشوی کوله غاگ مو توکرلو حلی آیا ما دا پارا اذن شتا یا بالبزل العباس یا رب الفضائل د فضیلتونو ربا اجازات رکوي صدا جمله ولیکم ویلا یکدم بدن کې طاقت پیدا شولو عباس جان اجازات رکو ویلا ولیکا ویلا وملیکت ان اباک ساقيا لامه وتوملات جنانا اتاب ابو علي د امت سکیده امت آغا جمله ورکوی وانت ساقيا لاهل بیت نبوت ای عباس تو د اهل بیت نبوت سکی بابا د امتونو ته ورکوي عباس د اهل بیت ته ورکوي یعنی عباس د اهل بیت ته ورکوي ننداره وکړه قرآن د اوبو په باندې کې یاري کنه وجعلنا الماء كل شيء حي خدای دې ته مو په وګرځولې هر شي د پاره حیات یعنی که اوبه نوي بیا څه شی زنده پاتې کېدای
نشي. متمیانو ظاهر کې وبدي باطن کې خو علی نازنین وجود ہے، سکی خو مغان ہے کنا. یعنی دا کائنات سبکی دے کنا دا دا علی نازنین وجود واجن بکی دے. قرآن دے اظہار شیطم زندگی دا حیو بو سرویر کا ساکی چدے ساکی کوثر حقیقتی وجود چدے اگر دا مولا نازنین وجود دے کنا. متمیانو دا کامل کاس دوتے آئی تو قرآن مجید کی خدای ہوئیلا صدا کل کائنات اشیاء و زندگی چدے دا و بولا دا دا علی وجود چدے دا چار دا معصومین و زندگی چدے دا دا عباس وجود چدے. اس دا حیات و بچ دی دا علی و عباس دا چانا ملوگی دینی بیا چوک پیگی دا چکالا کمبر علی خان علیہ رحمت مرشد ویرکلی کنا اغولا چا دا حیات و با مرشد پلاس بیشیگی پا تقدیر دا سکندر لکلی ندی که او بای مرشد دا حیات و با بیاتو تا دیر کواش تو سا زنده کی داشت و دخ کامیل ری پتویلا چه یا عباس اجازات شتا چه ولی کم جمله ویلا بدن کی منطقات پیدا شو ویلا مولا عباس اجازات دیر برو ویلا موت اولت چه بابا علی دا چه ده اغا دنیا علام دا پارا کمر ده کمر پیغمبر میرسترگه ده کنا علی کمر ده متمیون قرآن مجید والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. متمیون وورد عباس شان بچنگی چار دا معصومین نبی نبی و تیایی دا چه دا کل کائنات دا پارا ایتا بابا علی کمر ده دا کائنات دا پارا ده یا عباس تا بنی حشیم دا پارا کمری علی کمر کائنات ده عباس کمر بنی حشیم ده. یعنی بنی حشیمو کی کما میرا میاشتا چرگندی گیا گا عباس جان دے. صلوات عباس نمی باندی خاتم دے. یا عباس موتی بیان کولی توپی کرو که سواد تکاؤں خالق رغلی دی توپنا یا عباس دا مخلوق دے خستالی توپی کبیر کی. صلوات عباس نمی باندی خاتم دے. سبزواری نمین قربان شده سی عجیبه جمله لیکلی ده ویلا نمزدگار و سبزوار که ما دالمدار مطام کول مجلس مطور ویلا ما ویلا مجلس که سب پیغمبر بزرگ 12,000 دفعه جبرائیل را غلی ده ویلا یود علی عشیق و ملانگو سپک پوچی دلو مجلس موتلی چه اکوی سبزواری موتولا باری ویلا تو خوصولا چه پیغمبر دی چه مجلسو تا دا علی نمی سر زینات ویر چه موتولا ویلا خود تو خود پیغمبر نولا چه دیتا 12,000 دفعه جبرائیل را غلی ده ویلا دار تاویا چه مولا علی تا 100 دفعه جبرائیل را غلی ده عشیق دا علی کن اکوی سبزواری دی چه زونی پوش ور بلا موت اولا چه پیغمبر بزرگوار دخپل یای چه ان مدینة العلم و علی بابها علی دروازه دی بلا موت اولا چه عاشق علی دا علی ملانگا پیغمبر تا 12,000 تا بارا غلی دی مولا علی تا جبرائیل 24,000 دا پارا غلی دے. یعنی باب خو علی ہو کنا چا پیغمبر تا رتلیا پختنا بی علی نکوالا چا نوزم کنا کا جبرائیل ہوا و بیا چا کلت للے کنا بیا بی علی نا پختنا کوالا چا اجازات شتا کنا پیغمبر تا 12,000 دا پا علی تا 24,000 دا پا جا شنطا سینا اوز دا کوئی سبزوری آئی سزا پوئی نشوا موتا ویلا سشیعو کتابو کی لکلی دی بادشاہ حسین کلا کربلا کی لسم پا مزدگار زلجنان گوشو من جانب اللہ خدای طرفنا 70,000 فرشتو ٹولای
کوش ولو د حسین سلام د پاره ژړاو پر یو څهره د پاره خو دغه 70,000 ملایکې چې دي دوی واورې زه تېروي بیا واپس ځي خو چې کومې ملایکې یو وارې راغلي دي که نه هغوی ته بیا قیامت ورځې پورې نمبر نه میلاویږي دومره ملایکې دي واورې تاسې نجات شم د انم مازدیګر جملې ته راغللم ویله دومره ملایکې دي خو ویله چې زه نه پوهېږم هلته د علم شهر دروازه علي دی دلته کربلا کې د عباس القابونه دوه داسې لقبونه دي یو لقب د عباس دی باب الحسین د ابو حسین دروازه د بل لقب ما خو نه اورېدلی اوس مو ولیدلو ده قسم د ما په حسین دی چې زه خپل بدن کې ډېر وژړولم دویم لقب د عباس څه دی هغه باب کربلا دی د کربلا دروازه څه دی که نه کربلا څه شی دی بادشاهان وایي چې کربلا ته که زه عرش وایم رښتیا دی خو بیا ولې په کیسې به د پیغمبر دی ویله باب الحسین عباس باب الکربلا عباس هلته چې کله جبرائیل راتلی علی نه بغیر پیغمبر ته جبرائیل نشي دخلیدلی دلته چې کربلا ته فرشتې یا کل کائنات راځي که نه باب الکربلا عباس دی اول سټیپ کې چې کربلا ته دخیلیږي که نه عباس نه بغیر نشي دخلیدلی بیا دویم سټیپ باب الحسین دی حسین ته عباس نه بغیر چوک نشي دخلیدلی خو فرشتې چې دي د 70,000 دا حسین ته یو وارې سلام کوي دا 70,000 فرشتې چې کله کربلا ته او حسین ته راځي که نه هغه 4 وارې سلام عباس ته کوي دا خوښه د حسین دی چې عباس ته دوی 4 سجدې وکړي چې کله فرشتې راځي اول باب کربلا نه سجده وکړي اتعزني اذن اجازات شته ان ادخل هذه الحرم چې دا حرم ته منوځو که عباس اجازات ورکو فرشتې نه وتای شي مخلوق نه وتای شي که عباس اجازات نه دی کړی چو کربلا کې قدم نشي کېښللی باب کربلا چې دی هغه عباس دی د عباس نازنین وجود نه قربان شو ځکه اوس علامه سبزوري لیکي چې د کل کائنات بیبیانې چې دي دوی تمنا دا دی ارمان دا دی چې هی کاش څه په څه وی چې مو د ښکور سره رشته شي وی د ښکور ته نه وتلي وی چې د عباس مور بیبي مقام داسې دی عباس واجي نه چې د نجاب مولا ارمان دا دی د نجاب مولا تمنا دا دی چې کاش د عباس مورې مو کور ته نه وتلي وی دا خاطر چا دی دا خو د عباس خاطر دی کنه چې د عباس مور ایمو کور ته نه وتلي وی یعنی د علي تمنا نامه څه دی هغه عباس دی د ورمنې د زړه ارمان نامه څه دی هغه عباس دی د حسنینو ارزو نامه څه دی هغه عباس دی بلباز دیگر د خدای معشیت د خدای ارادې نامه څه دی هغه عباس دی د خدای اراده څه یعنی خدای دا اراده دی چې عباس راشي عباس صرف دا نه دی چې دا ورځ ته دنیا ته راغللو کاملان دیایي چې کوم وخت نه خدای حسین سره سودا کوله که نه مغه وخت کې خدای و د حسین په منځ کې دا خبره طی شوه چې کربلا کې به عباس وي یعنی ویله کربلا کې به میړنی عباس وي دا به موجود وي ورکې دا اراده د خدای دی دې دلیل څه دی اول دلیل دا چې کله د عباس مور د علي کور ته راغله که نه نو ورمنې ښي مجبورې یو تویز تړلی و د نجاب مولا ته راغلل عباس مور یې ویله قربان مولا ویله د ښي مجبورې دا تویز د څنګې تړلی
ویله زه کله ما دنیا ته ظهور وکړل ویله ما ته خپل مور او پلار ته وویله یو غیبي غاب وشولو چې دغې بیبي ډېر خیال وساتوی او دې بیبي نه د حسین قدرمنې مور بیبي نه ما کېږدوی چې دا ما کور ته روانه دی ما زوی مور جوړېدونکی دی ما زوی مور جوړېدونکی دی ویله چې دا داګه وشو او کوم بلغ چې موسی ته والدینو کېږدولو هغه نه لاندې سنین د چاندې باندې یو تعویض لیکلی و هغه یې موسی نه لاندې ایښی و ما مور او پلار راوخیستلو ما ښي مړ پورې دغه تعویض وتړل مولا ورته وویله چې عباس مورې دا راته وایه چې کوم غږ درته وشو هغه اواز هغه لهجه د ذهن کې شته که نه ویله تا نه قربان شم لهجه مې شته ویله عباس مورې چې کله تا ظهور وکړو چې کوم غږ در باندې وشو هغه زه علي و مودنې غږ وکړلو ما ویله هغه غږ در باندې وکړلو د تعویض یې تا سر ته ما کېږدولو یعنی یا عباس مور دنیا ته ظهور کړی نه دی کوي دی د عباس خبر ورته بادشاه د نجف مولا ویل کړو دا دلیل دی چې د خدای ارادې نه ما څه دی هغه عباس دی دویم دلیل دا دی د خدای ارادې نه مې عباس ملک اشتر میسم د دغه روایت کوي هغوی دی یایي مخبله اول ورې دا پړو کړل ویله کوپې کې د علي دور دی مولا د مسجد کې خطبه ویلي کوپه خو زورانو کربلیانو لیدلی دی که مولا کور څه ورکې دی څنګ ته ورسه ابن زیاد دربار دی خدای لعنت ورباندې وکړي مسجد دی مختار بزرګوار ورکې دی مسلم دی حنی دی کوپې کې مو تاسو څو لمونځونه د زوران کوي څوک نه ویلو یا عباس یا هغوی نصیبونه ورته ورکړي مولا نه ویله خطبه ویلي ډېره زبردسته جمله ملک اشتر دی یایي چې د مسجد دروازې کې یو ښایسته ښکلی عرب ودرېدل ډېر عجیبه صورت دی عربو لباس کې دی سلام یې وکړو السلام علیک یا امیر المؤمنین مولا ورته وویل علیک السلام ویله مولا اجازه شته درنوزم ویله سره ناست ملک اشتر دی نه درم وکړه یو بکس ورسره دی وخت کوټ کې راواخیستو لیاره مو ویر کړه راغو نجف مولا ته راورسېدل ویله مولا تا نه قربان شم دا مو تا ته یوه تحفه راوړې خطبه پاتې شوه دا ټول کوپې مسجد ډک دی مولا ته د سترګې غړوي ویله خلاص که څه دې راوړي دي ملک اشتر دی یایي مولا ورته وویله چې مالک مو ورته وویله قربان مولا ویله عرب سر بکس خلاص ویله کله مو بکس خلاص کو ننداره مو وکړه توره ورکې دی دوه ساره دی داسې د معلومیږي لکه ذوالفقار کسې ویله مولا دا مو ته د تحفې کې د توره د تلواره وړې ډېر ښایسته مولا چې کله توره واخیسته هېڅ داسې هوا ته یې وچاته که څو لیټه واوښته بیا د علي لاسو ته راغی ویله دا خو ذوالفقار دی نما یې سره بدله دی کېناستو منبر باندې مجمع ډېره ناسته دی وایي ورانه مازدیګر جمله دی ویله تاسې کې چوک کې دا قبلیات شته چې د دغې تورې حق ادا کوی شي چې مغه ته زه دغه توره ویر کوم ټولو سرونه ټیټ کړل ویله دې تورې حق په دا څه وي ذوالفقار خو دې سره و دا خو مولا د دې تورې حق ادا کول خو ګران بیا یې ویلایي چې ملک اشتر دی یایي چې دریم مورکه د نجف مولا ویله عباس جان دې ټایم کې د 7 کالو دی راغلو د مسجد دروازې کې ودرېدل د علي اعلان سره عباس ادواله سونه سینې کېښله لبیک یا امیر المؤمنین بابا زشته ملک اشتر دی یایي چې ما په همدې علي قسم دی چې د عباس یو داسې غږ و چې مسجد کې څوک بیا کېناستلی پاتې نه شو بې اختیاره ټول پاڅېدل عباس د 7 کالو دی ملیا یې تړلی دی
راغللو بابا علي سره کېناستو ټول خلک کېناسته بیا اوسه کې واوره انمرې چې جمله دی دا بیا لیوله چې چوک شتایوی څه دا توره ویر کوم خو چې دغې تورې حق ادا کړي عباس ورته ویله منځ مجلس نه غږ وکړو بابا ویله قربان عباسه زویه ویله دې تورې حق څه شی دی دې تورې حق څه شی دی دې تورې حق څه شی دی هېڅ جملې نه مخکې د علي سترګو نه اوښکې روانې شولې عباس بیا غږ وکړو بابا د تورې حق خو وښیه که نه ویله تورې حق څه دی کربلا میدان کې حسین سره مدد کوله دی او متمیانو مو په اندغې انم ریځې قسم دی چې یو خو د حسین نه میخستله وه که نه عباس داسې پاڅېدو لکه ملنګ پړڅېږي که نه خو علي ته رانغلو مجمع کې چار چاپېر تاو شو د حسین غږونه یې وکړل څه کله یې وکړل که نه وایي څه ورته راغللو ډېر خوشحال و خوشحال مو ورته ویله بابا ویله قربان عباسه زویه ویله دا توره خو ما ته راکړه دا حق به زه کربلا کې ادا کوم هېڅ عباس دی چې کله توره ویل که که نه عباس ډېرې جذبې نه توره هوا طرف ته اوچاته کړله لږ په لږ واوښته د عباس لاسو ته څه بیا راغله که نه بیا عباس اوچاته کړه بیا یې څه کله اوچاته کړه مولا به ورته ځینې سترګې غړوي او دواړه سونه یې ملیکې ویل کړل ویله بابا ویله قربان عباسه زویه ویله تورې حق خو زه ادا کوم خو ما ته به لیکل راکوې ویله څه ویله څه شي لیکل ویله لیکل به راکوې ویله څه ویله لیکل به راکوې ویله څه ویله ما ته په کربلا میدان کې جنګ اجازات میلاویږي متمیان وایي چې دې سره ارمان د حسین شه تاسې پوه شولې زه جمله نه کوم نه مزدګار ته راغلی متمیانو نجف مولا هېڅ مخ واړولو عباس ورته مخې ته راغو بابا ویلې تورې حق نه ادا کوم زه خو ډېر خوشحال شوم ما سینه خو ډېرو ارمانونه ډاکه دی زه به داسې تورې حق ادا کوم چې تا د یوه خود ذوالفقار د خلکو نه په ویر نه کړو بیا ورته عباس نه مه یایه نجف مولا ځواب نه ورکړل بیا ورته راتاو شو ملک اشتر دی یی ما ورته ویله جانانه عباس نو جواب غواړي الله اکبر اخیری نجف مولا ژړا ژړا لهجې کې یې ته ورته ویله زویه په شکایدي لیکلو دستخط غواړي اجازت غواړي بیا یې حسین نه وغواړه بیا به حسین خفه شي چې ما معاهده کړې وه تا عباس ته اجازت ورکړی دی ما معاهده خو سر ته نه ورسېده بیا به ما نه زما حسین خفه شي وشه زویه ما نه اجازت مه غواړه ته پوه شه کربلا کې حسین پوه شه ارمان د حسین دی ویله بابا زه خو یې تا وارث یم هر شي مدینې کې خلک غلطېږي په دغې نه پوهېږي څه عباس دی که علي راغللو زه خو یې تا وارث یم حسن و حسین د رسول الله وارثان دي زه یې تا هر چی وارث یم علم وارث ده زه شجاعت وارث ده زه روب و دبدبې جلال وارث ده زه د ذوالفقارو چلولي تورو چلولي وارث ده زه نو بیا څه کربلا کې اجازات میلو نشي بیا خو ته خفه نشي څه تا توره نه وه چلوله ویله علي جواب نه ویل ویله بیا به که زه تا ته اوس اجازتونه ډېر کوم نو ما ته پاته دی کربلا کې حسین کومه سودا کړې دی هغه نقشه بیا داسې حالات کې پتې کېږي نه اگر بندش امر شبیر نہ ہوتی اگر بندش امر شبیر نہ ہوتی تو آج کربلا کی تاریخ اس طرح نہ ہوتی
دا د حسین امر په باندې خو نه وی کنه عباس دی نن به د کربلا تاریخ بیا تو ته داسې میلاو نه وي شوی خو دا خو بار بار ورته وویله که نه انډیا والا یو کس دی هغه یې څه ما خپل مرشد نه دا جمله واورېدله ارمان د حسین دی زه حیران کړی ویله جمله مې څنګه واورېدله مسی بعد از که نه کانټینټ شته ویله عباس څه کله حسین نه اجازات یې اوبو غوښتو که نه حسین ورته وویله چې جنګ به نه کوي خلاړ شه چې کله عباس راغلو الکامې ته په شزیامه نه مرجندهي کې وا جمله یې ډېره چې لاسونه یې الکامې ته ټیټ کړه اوبو ته ای چې صرف لا پناه د کل کائنات کې څه چېرته ځمکو تنبونو کې اوبه وکړه یوه سکند کې کائنات کې اوبه وچه شوه ټوله د عباس لاپو ته راغلله عباس څه کله پوه شو څه که زه خو دا لاپې د وړه مشک ته واچوم که نه قیامت ورځې پورې به چېرته ځمکې کې بیا اوبه زرغونه نه شي پوره مې څه وکړل عباس مشک غوړې ته واچولو اوبه یې تالې کړلې د کائناتو ټولې اوبه عباس خپلو لاپو ته راوستل حسین ولې یې پابندي کړې وه ویله څه نه عباس وروره داسې به نه کوې ما کومه سودا کړې دی مغې سودا په مطابق به مو تو خپل مزان اگر بندش امر شبیر نہ ہوتی تو آج کربلا کی تاریخ اس طرح نہ ہوتی دا عباس وبا څه دی وبا سترګې ورته وغړوئ که نه مطالعان وی چې یو عالم دا حیات حضرت عباس ډاکټر ضمیر اخترنک وی دغه جمله لیکلې ده چې و کس نجاب کې علم وکړه وی واري چې د عباس شان د فضایل د پړوي یا یې د څه عباس څه دی د وارث د علي دی د علي وارث دی ټوټل وارث یې همدا دی هلته نجاب کې علي دی دلته دا کربلا کې علي دی صرف دوره فرق دی چې دا عباس دی هغه علي دی نور هر څه وارث یې همدا دی خو دا شام کې یکدم زړه کې پیدا شو چې د عباس علم حوالې سره څه کتابونه یو څه حدیثونه خو نشته چې هغه موږ ته لاسته راغلي وی موږ د عباس کلام نه استفاده کړې وی یعنې د عباس علم باندې دا مشکوک شو مطالعانو د شا کې څه ملستو مخام د شپې خوب کې ورته ابوالفضل العباس راغللو عالم له عباس بله بیمعرفته یې که نه معرفت څه شته نه استاد څه نه وي نو ته عباس حقیقت نه څه پوهېږي ویله تا دا علم کوم ځای نه حاصل کو چې ځان پسې علامه لیکې ویله ما نجاب په حوزې کې حاصل کو ویله د نجاب حوزې علم ابتدا چوک دی ویله هغه د نجاب مولا علي دی ویله څومره پوشتو کې ورسته د علم حاصل کړلو ویله 1000 نسلو کې ورسته زه راغلم ما نجاب حوزې کې علم حاصل کو ویله ته علي نه 1000 پوشتو کې ورسته راغلې تو حوزې کې علم حاصل کو ځان سي د علامه ولیکلو ما ډایرکټ د نجاب مولا لسان الله زبان څه دی هغه ماسه کړی دی ویله نو تا نه قربان شم چې تا لسان الله زبان ماسه کړی دی بیا یې تا علمي کارنامه څه دی لکه د مولا د نهج البلاغه نهج الاسرار یا د پیغمبر کلام یا قرآن داسې تو دغه کلام ویلي نشته د عباس وپونه ډکې جملې ته سترګې وغړوه څه ورته وویله او دغه ځای کې امام علي نقي علیه الصلاة وسلام مولانا مې نه قربان شم جمع سه صلات مولانا مې باندې خاتم کوئ هغه څه مجلس ناست دی ابوالهاشم ورکې ناست دی محمد حنیف بزرګوار المسایو کې دی یې د څه د عباس جان ذکر شروع دی د عباس صفات کوي د عباس حقیقتونه د بیانېږي ذکر ویل همدا مجلس کې شروع دی ننداره مو کوله یو کس راغللو سلام یې وکړلو امام علي نقي علیه السلام مولا سره خپل زبان کې شروع شو څه د اوسیایي امام به ورته جواب ورکوي ویله مو دا څومره مجمع ناسته یو مو ته یې دغه زبان پاته نه لګېدله ډېره عجیبه زبان و ویله کله هغه لاړو ما ابوالهاشم دې ته امام علي نقي علیه السلام مولا ته ویله چې مولا دا چوک و ویله دا هندوستان راغلی و هندو
خپل زبان کې ویله ما سره څه خبرې کولې هغه ته ما جواب ورکړو ویله مولا ویلې تا هندوانو زبان زده ویله زه خو امام یم ما کل کائنات زبان زده دي ویله مولا دا راته وایه چې د کل کائنات زبان یې زه زده کوی شم که نه بغیر د څه مدرسې نه بغیر د څه وینا نه ویله ولې نشې زده کوی ویله مولا څنګه ویله تاسو ځمکې نیوړه شګه پرته دی لږ یې راوخه چې کله یې راوخسته مولا ګاب ته نه لرې کړ خپل زبان مبارک لعاب یې ورسې ولګول ویله واچوه خپلې ژبې ته کله یې واچولې ابوالهاشم دیایي چې د مولا هغې شګې باندې مات شوي لعابو سره 72 زمرونه په یک وخت موجود ته داخل شول